الأنبياء والمرسلين أما بعد توحید عقیدی درسونو سلسله کې و 50 نمبر سوال ته رسیدلیو. دینه مخکې سحر تعریف، جادو، کوډې منترې، داغه حکم او داغه نه د بچاو مختصر دعاګانې هغه الحمدلله ذکر شوی. و 50 نمبر سوال دا د مل کهانه، کهانت څه شی دی؟ تعریف د کهانت دا د الکهانه هي ادعاء علم الغیب بواسطه استخدام الجن. کهانت دی ته وی چې دعوه کول د علم غیب او د پټو شیانو د پوهی او پاغه باندې خلکو ته خبر ورکول په واسطه د استعمالولو د پیریانو. کاهن دله چې څوک کله ورشي دی د خپل ځان د پاره دغه شانته جنات تابع کړي چې د دې جناتو بندگی عبادت کړي او پاغه باندې د جنات او پیریان د دې رونه شي او داغه سره تعلق او بیاغه استعمالي او داغه په توسط باندې د علم غیب او خبرونه خلکو ته ورکي. د دې ویل کی کهانت او دغه کس ته ویل کی کاهن. پیریان دغه شانته دا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مبعوث نو قران کې دا واقعا ذکر دي. دی به یو بل د پاسه ودیدل او دغه شانته اول اسمان ته به وکی خودو د ملائکه چې بالته خبرې کولې نو یو خبره برشتیا او سر به بس دروغ وتړل. کاهن په وګونو کې به خبره واچول هغه خلکو ته کولې. نو دوی پیریان استعمالي او دغه په وجه باندې هغه پیرین دوی ته خبرونه راوړي او د خلکو ته بیانې او د خلکو عقیده خرابوي. بل سوال من العراف. عراف څوک دی؟ عراف دا موږ تاسو پالګر ورته وي، پاول نه چې ګوري نجومین. هو الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية بمقدمات. دا کس ته ویل کېږي چې دغه شانته د غیب په کارونو باندې هغه خلکو ته خبر ورکوي. خو څه کوي دا؟ بمقدمات، ځینې مقدمې د هغه علم حاصلولو لپاره استعمالي او خلکو ته به خبر ورکوي. یستدل بها على المصروف، چې باغې باندې دغه شانته غلاشي و شو باندې خلکو ته خبر ورکوي. ومکان الضاله، او په ورکشوي ځای باندې خلکو ته خبر ورکوي. یعنی دغه پالګر ته ویل کېږي دا مقدمات، ځینې مقدمات استعمالي لکه نجومین، دستور علم چوته وي، ابجد علم چوته وي، هغه ورپسې ګوري. وقراءة الكف، استاد الله دې سره وړاندې کې لاس ته د لاس دی خو غپال دله وګورم. والفنجان، فنجان دا یو قسم دغه شانته لوخه دی، پاغه کې قهوه چې پاغه کې شوده، پاغه کې شیان سکل کیږي، یو لوخه دی یو قسم خاص او دغه شانته اغه لوخه نه دوی علم حاصله چې دا دغه شانته خلکو ته په غیب باندې خبر ورکړي. نو د کهانت او دغه کاهن انسان او دغه علم د کهانت چې دی او علم د داپال چې دی په منځ کې فرق. یو عالم د ابو القاسم حسین الراغب الاصفهاني په کتاب ذریعہ کې فرق ذکر کړل ډیر اسانه سره. هغه الکهانه مختصه بالامور المستقبله. ودا کهانت د دې علم دی چې دا خاص دی، دام د دوړ د علم غیب خبرې دي. یعنی دوړ د خلکو ته د خبر ورکولو نه بحث کوي د غیبو. خو دا کهانت چې دا خاص دی د هغه کارونو پوری چې هغه آینده کې کوم کارونه کیږي. د آینده په حالاتو راتللو باندې یو چاته خبر ورکول دې ته ویل کېږي کهانت. او والعرافه بالامور الماضيه، او دا عرافت چې دی دا پالګری چې دا وې دا په تیر شوی حالات کې کوم حالات تیر شوی دي، تیر شوی زمانه کې هغه باندې یو چاته خبر ورکول. ایمو دمرم لبه یو بل فرق کوي، لکه و ساحر څه فرق شو، سحر په منځ کې او کهانت او عرافت دې منځ کې څه فرق شو. د کهانت او د عراف او فالګر په منځ کې دا فرق خدغه بیان شو. دواړه د امور غیبی نه بحث کوي، د غیب او د کارونو بحث کوي.
نو فرق دا شو کهانت چې دی دا د آینده چې کم کارونه راځي تا د کم کارونه پیښیږي ته به وایې داسې کېږي تا ته به داسې حالات راځي هغې نه بحث کوي او دا عرافت چې دی دا پالګري دا په تیر شوي زمانه کې چې کم کارونه شوي دي کم وخت چې تیر شوی دی هغې نه بحث کوي بیا د سحر سره فرق دا دی ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی الکاهن عنده اخبار کاهن هغه چاته وي او دې سره بیا د عراف هم راځي کاهن هغه چاته ویل کېږي چې هغې سره خبرونه وي خلکو ته د غیب خبرې کوي یعنې څوک جنات استعمالوي څوک ځینې اسباب استعمالوي عراف اسباب استعمالوي او والساحر عنده تصرف او ساحر چې دی دې سره ځینې کارونو تصرفي چې دا د سحر په توګه باندې کوي د سحر په طریقې سره کوي وی بقتل و امراض و غیر ذلك دا د سحر په طریقه باندې چې سحر کې الله تاثیر اچولی یو کس مړ کولی شي یو کس ته ضرر هم رسولی شي یو کس مریض کولی شي دا د سحر په تور باندې یعنې دا هغه آسان فرقونه دي انشاءالله په دې باندې به سړی دغه شان ته پوهېږي نو 950 سوال دا دی وی دا خبرې چې کله داسې دي کاهن دا د غیبو خبرې کوي او سحر دا خاص علم دی او عراف دا هم د غیبو خبرې کوي نو قانون دا دی الله تعالی قرآن کې فرمايي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون سورۃ نمل کې الله تعالی فرمایي او اے پیغمبره څوک دی چې هغه د اسمانونو لا يعلم من في السماوات والارض نه پوهېږي داسې یو څوک په علم د اسمانونو باندې او ځمکه باندې چې هغه د پټو علم وي الا الله مگر الله پوهېږي اسمانونو او د ځمکې د پټو شیانو علم صرف الله سره دی صرف الله دیوال نه اخذ ما سره علم دومره کمزوره دی اوس موږ د جماعت کې ناست د کور د خبر د کور علم موږ سره نشته دی زما او ستا بیبي شپه ورځ زما او تا سره هغې نه خبر نه چې هغه اوس ناسته ده پرته ده څه کوي کار کوي روزګار کوي دې نه موږ او تاسو خبر نه دیوال نه شاته پردې نه شاته موږ او تاسو ته علم نشته دی نو د اسمانونو او د ځمکې پټو علم دا چا سره دی دا صرف الله سره دی وما يشعرون ايان يبعثون او د قبرونو کې چې څوک پراته او خلک یې بندګي کوي الله فرمایي دوی غریبانو ته ځان له پته نشته دی کله به دوی باسول کېږي بل ځای کې الله تعالی فرمایي وعنده مفاتح الغیب لا يعلم الا هو د پټو شیانو علم کنجیانې دا صرف د الله سره دی صرف د الله سره دی هیڅوک مخلوق کې دا نه پوهېږي دا ملا دی که دا پیر دی که دا پیغمبر دی که دا بل دی که دا بل دی خانه 50 نمبر سوال دا دی ما حکم الذهاب للعراف والكاهن وغيرهما ممن يدعي معرفة علم الغيب خدغه خلکو ته ورتلل څنګه دي تاسو چې علم غیب دعوی کوي دا عراف او دا پالګر او دا نجومین او نن سبا د سوشل میډیا هم د خلکو نیولې ده او دغه شانته ایډورټایزمنت کوي اعلانات خلکو ته کوي ذمہواری سره تعالی کار برابرول ذمہواری سره تاسو سفرونه آسانول ذمہواری سره ستاسو مشکلات حل کول دا ټول ګوره دا شرکیات دي د خلکو ته تل څنګه دي جواب مختصر دا دی خلکو ته تل ساحر ته پالګر ته کاهن ته عراف ته مطلقاً حرام دي دام یا ساتي دا حل خلک ګوره مشرکان دي او د اسلام نه وتلي دي دا خلک ځکه چې علم غیب دعوه کوي خدا د الله سره ځان یو شان ګڼي جنات چې خپل د الله نه مدد نه غواړي جناتو استعمال کوي شیطانانو استعمال کوي خدا د شیطانانو نه مدد غواړي ګڼي دا بخپل مشر اسلام داخله وتلي دي روایت امام مسلم د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من اتى عرافا فساله عن شيء سوچي پالګر ته ورغه نجومی ته ورغه او دا غیر دی یو شی ته پوسو کوي دا شی څنګه دی اسی ته پوسو دوکو لم تقبل له صلاه 40 ليله سلويخ شپې دغه سړی مونږ نه کیږي اسی ته په پوس باندې سلويخ شپې دغه کس مونږ نه کیږي روایت ابو هريره زهود د نبی صلی الله علیه وسلم روایت کی د الله پیغمبر فرمای من اتى عرافا او كاهنا سوچ پالګر ته ورغه یا کاهن ته ورغه فصدقه فيما يقول او دې سړی رښتیا وګڼل هغه خبره چې هغه وته کوي فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم یقینا دا سړی کافر شو په هغه دین په هغه قران په هغه شریعت چې محمد رسول الله ور باندې راتک کړی دی لره بل خو فتوانینو یعنی کاهنم کافر دی ساحرم کافر دی او دا عرافم کافر دی چې دا علم غیب خبرونه کوي او سوچ ته ورزي کته پوسه ته وکړه او د خبرې تصدیق کوي کې استش ته پوسه وکړه سلوي خرزي مونږ کې سلوي شپې مونږ کېږي
او چې د هغې خبره تصدیق وکړو چې والله دا سړی رښتې وي او دا سړی مکمل د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر دی چې هغه کوم اسلام کوم شریعت او کوم توحید عقیده موږ ته راوړې ده الله دې دې عقیدونه موږ تاسو وساتي خدایا ساتل پکار پیژندل د خلکو پکار دي د خلکو په علم باندې د خلکو په تعلیم باندې دا پیژندل پکار دي او دغه څومره چې موږ تاسو دین دغه شان د رکاوټونه دی واقعده توحید موږ تاسو خرابوي کومه تاسو به علم دیو که علم نه دی هغه الله تعالی موږ تاسو وساتي دا چې حال کې الله موږ تاسو مر راوي چې موږ تاسو عقیده د توحید وصلی الله علیه نبینا محمد